السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندولونو زه محمد یوسف بنری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو ډیر مشهور او جوړ نظم وړاندې کوم چې سرنامه د ساز او دا نظم د غنی خان د لټون په کتاب کې په 400 او په 88 پاڼه باندې رقم شوی دی. راځئ چې دا نظم واورو بیا په خبرې کوو. غنی خان وایي زه یو مسچن لیونتوب یم د هوا په اس سورېږم که یو رنګ د یار د سترګو شل رنګونه شم ګډېږم. دا زه سله ولې جوړ شم خبر نه یم نه پوهېږم ولې سوس شم ولې ساز شم یو اواز یم چې غږېږم د زړه پټو تارخانو ته یو شغله یم چې کوزېږم یو سرور یم چې شرنګېږم یو خمار یم مستېږم چې په رګ رګ کې د اور شم یو لمبه یم چې رپېږم دا زه نور یم چې پړقېږم او که سرور یم چې سوځېږم حقیقت مې نشته باد یم مستول کوم مستېږم په خندا کې مې جړا ده په خفا سترګو خندېږم وایه وایه لیونیه ولې جاړې چې جړېږم او چې پړق د اتڼ واچوم ستا په وینه کې ګډېږم دا زه تش د خیال دوکه یم که یو خیش یم چې خورېږم که یو مست د باد نیلی یم په فکرونو کې ځغلېږم که د تال او شرنګ نه جوړه یو دعا یم چې قبلېږم. زما عزتمندو غنی خان دا نظم د ساز په سرنامه باندې لیکلی دی. ساز ویلی شي روح ته او ژوند ته. غنی خان دا نظم د یو آیت په تشریح کې لیکلی دی او هغه آیت څه دی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. الله تعالی د انسانانو ته مخاطب دی په دې آیت شریف کې چې اے انسانانو تاسو دا ګڼئ چې ګنې ما تاسو فضول یعنی د سرو په شان بې فایدې لیږلي چې مقصد د ژوند ستاسو صرف خپله خېټه ډکول او خپل خواهشات سړول وي. وانکم الینا لا ترجعون او تاسو به ماته واپس راځئ نه. دا آیت دو سوالونه لري یعنی دا سوالیه آیت دی. دا نظم غنی خان هم سوالیه انداز کې لیکلی دی. دا هغه سوالونه دي چې هر انسان باندې د دې سوالونو د جوابونو لټول چې دی هغه فرض دی چې زه څوک یم د کوم ځای نه راغلی یم چا رالیږلی یم د څه دپاره رالیږلی یم په دې ژوند کې به یعنی په دې دنیا کې به زه څومره اوسم زما منزل څه دی زما تګلاره کومه ده او زه به ځم چاله. نو دا سوالونه دي او دا په هر انسان باندې فرض دی چې د دې جوابونه ولټوي. دا آیت شریف چې دا د سوره مؤمنون حصه ده. سوره مؤمنون کې الله تعالی د عاشقانو او د دنیا د عاشقانو څوک چې په الله مین دي او څوک چې په دنیا مین دي د هغو په منځ کې یو کرښه راښکلې ده. تاسو سوره مومن ټول وګورئ ځکه اوس پې خبرې کومه خبره به اوږده شي. خو په دې سوره مومن کې یو آیت دی ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إن الله لا يفلح الكافرون. تاسو د دې ترجمه کتلی شئ نو ټول صورت وګورئ بیا پوه شئ په دې. د غنی خان دا نظم چې دی دا سوالیه انداز کې دی او وایي چې زه یو مسچن لیونتوب یم د هوا په اس سورېږم که یو رنګ د یار د سترګو شل رنګونه شم ګډېږم. غنی خان وایي چې زما راتګ دی دنیا ته دا بې فایدې دی فضول دی عبث دی که نه څه مقصد لري. زه یو مسچن لیونتوب یم. دا مسچن لیونتوب که چرې موږ ظاهري معنا د دې نه واخلو نو چې لیونتوب شي هغه مس شي نو مقصد دا دی چې دا لیونی د ځان دپاره هم خطره ده او د بل دپاره هم خطرناک دی. د دې ځان هم فایده نشي ورکولی د بل هم فایده نشي ورکولی. د لیونو تک چې دی دی چېرته روان وي هم خلکو ته پته ده چې دی هسې روان دی. نو کو ظاهري خبره وکړو. غنی خان وایي چې آیا زما دا راتګ هم دغسې دی چې د هوا په اس سورېږم. هوا کو چرې مونږ عربۍ ته دا لفظ واړو نو هوا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوا. هوا خواهشاتو ته وایي او د خواهشاتو اس څوک دی دا وجود به مونږ واخلو ځکه چې د انسان چې کوم وجود دی انسان د دوه څیزونو نه جوړ دی روح دی او وجود دی. وجود خاورین دی د خاورې نه جوړ کړی شوی دی او خواهشات دا د ضرورت دی
کو چېرې خواهشات په دې وجود کې نه وي دا وجود به وده نه کوله دی به باقي نشو پاتې کېدی کو چېرې وجود باقي پاتې نشي روح منزل ته نشي رسېدی دی سفر نشي کولی نو دا روح روح چې دی دا د دې وجودو ډرایور دی وجود د ګاډی دی نو څوک چې چېرته منزل ته رسي او لرې منزل نو خامخا چې ګاډی ښي نو هلو به دی سفر کوي نو دا غني خان وایي چې آیا زما دا راتګ د دې روح په دې وجود کې ننوتل صرف د دې دپاره دي چې دی صرف د خواهشاتو په دې اس باندې سورلي وکړي او ژوند دی عبث تیر کړي او که هوا په اس سورېږم دا موږ پښتو ته واړو نو دا یو خیالي یو تصوراتي سورلی جوړه شي چې موږ ویل پلانې د بادو په اس سور دی نو د بادو د اس چې دی د ده حقیقت نه وي او څوک چې د بادو په اس باندې سوري نو د ده هم څه منزل نه وي که یو رنګ د یار د سترګو 20 رنګونه شم ګډېږم او غني خان وایي که نه زه یو رنګ یم د چا د خپل یار د سترګو یعنی چا چې د دنیا ته رالیږلی یم هغه زما د دې راتګ نه خپل سترګې یخول غواړي 20 رنګونه شم ګډېږم په دې دنیا کې چې الله تعالی مونږ ایښي یو نو په یو وخت باندې او په یو ورځ باندې انسان باندې الله سبحانه وتعالی 20 قسمه ازمایښونه راولي او په دې یو لږ غونته کې عمر کې انسان څه نشي یعنی دی وړوکی بیا هلک شي ځوان شي بوډا شي بیمار شي خوشحالی خفی دا تمام حالات چې دي کیفیتونه په دې ټولو کې څوک خوشحالول د چا سترګې یخول هغه د خپل یار غني خان وایي سارو په شان ژوند به تېرومه که نه چا چې رالیږلی یم د هغه د رالیږلو هغه مقصد به پوره کومه جواب په تاسو باندې دی دا زه سله ولې جوړ شم خبر نه یم نه پوهېږم ولې سوچ شم ولې ساز شم یو اواز یم چې غږېږم غني خان وایي چې یاره څه له زه راغلی یم زه څه دپاره د دنیا ته رالیږلی شوی یم نه پوهېږم خبر نه یم هغه رحمان بابا وایي خبر نه یم چې راوستم له کومه اوس په کوم طرف مې استوي چې درومه او لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي هېڅ جوره لوړه نه وي ور معلومه انسان ته خپله لار معلومه پکار ده چې د کم ځای نه راغلی یم او کم طرف ته مې استوي زما ډیوټي څه ده په ما فرض څه دي نو غني خان وایي چې دغه په دغه نه زه نه یم خبر چې د الله زما نه څه غواړي په دې دنیا کې زما د خواهشاتو تکمیل غواړي که نه د هغه څه خپل غرض دی زما د رالیږلو مقصد دا دی چې زه د دنیا ته راغلی یم نو زما د ژوندي پاتې کېدو د خپلو خواهشاتو پوره کول دي که نه الله چې کوم خواهش لري کوم غرض لري زما د رالیږلو نه هغه غرض به پوره کومه د دې نه خبر نه یم مقصد دا دی چې انسان له پکار دی چې د دې خبرو نه ځان خبر کړي ولې سوچ شم ولې ساز شم زه ولې کله خفه شم او کله خوشحاله شم کیفیت راځي یو اواز یم چې غږېږم آیا زه د څنګه چې ستار یو اواز او رباب چې دا مطرب غږی نو دا مطرب چې دا رباب غږی دا خو په دې رباب باندې سم قیامت او سور کړی او دا سور ته وایي هغه دغه ول را چې هغه نوم یې رانه هېر شو نو دا مطرب چې رباب غږی دا د خپل لطف د اخیستو دپاره چې زه د دې نه لطف اندوز شم د دې غږېدو نه رباب ته څه فایده نه رسي د دې فقط مطرب ته لطف اخلي نو زما غږونکی څوک دی ما څوک غږی زما الله دی هغه مې د څه دپاره غږی د دې دپاره چې ما باندې کوم حالات سوز راشي او ساز راشي کله سوچ شم کله ساز شم نو آیا د دې سوز او د ساز نه چې زما نه کومې کریکې خیږي کومې چیغې خیږي الله دغه غواړي چې زما دا بنده دی هر وخت ماته بس محتاج او هر وخت راته په سجده پروت چې الله دا وکړه دا وکړه او زما د چغو نه هغه یو رنګ اخلي یو سر اخلي یو لطف اخیستل غواړي دا اوس
موږ له پکار دی چې موږ په دې خبره باندې غور وکړو چې آیا په ما باندې چې کوم ازمایښونه راځي دا زما د مقام د حاصلولو دپاره دي که نه الله د دې نه لطف اخیستل غواړي. د زړه پټو تارخانو ته یو شغله یم چې کوزېږم، یو سرور یم چې شرنګېږم، یو خمار یم مستېږم. د وجود پټې تارخانې چې دي په دې کې زړه دی. زړه اصل کې د سینې د ګسه سینه چې ده د لاندې دغه یو ټوکړه ده، خو زړه دې ته نه وایي. زړه اصل کې روح دی، د امام غزالي صاحب لیکي. خو چې کله دې زړه ته دا روح راننوځي، زمونږ د روح دارالخلافه دا زړه ده، نو د دې زړه په وجه باندې الله سبحانه وتعالی دا ټول وجود چې دی دا رڼا کي، د متحرک کی. نو د زړه پټو تارخانو ته یو شغله یم چې کوزېږم. آیا زما حیثیت څه دی؟ په ما کې الله څومره خاصیتونه اچولي چې زه دې زړه ته کوز شم، نو دا د تیارو دا ډک انسان چې دی څنګه روښانه کړمه. یو سرور یم چې شرنګېږم، یو خمار یم مستېږم. صرف زه دې ترخانو ته دې لپاره کوز شوی یم چې انسان دې لکه زما کو خوشحاله یم نو زما د خوشحالۍ نه دې الله لطف اخلي، او که زه مستېږم نو زما د مستۍ نه دې هغه مست شي. یو شغله یم چې کوزېږم، یو سرور یم چې شرنګېږم. د زړه پټو تارخانو ته یو شغله یم چې کوزېږم، یو سرور یم چې شرنګېږم، یو خمار یم مستېږم. او په ما باندې چې کوم حالات او کیفیات الله راولي، نو په دې کې به ما له څه پکاري؟ آیا زه به د دې راوستونکي په ما باندې چا راستولي دا حالات د هغه په مینه کې ځان مستومه، که نه زه به چغې وخمه چې زما دا چغې د هغه ټپه شي. که نه غني خان په یو نظم کې وایي کو دا چغې ستا رباب وي او کو دا اوښکې ستا شراب وي. نو دغه خبره ده. یا سرور کو فرض که مونږه د خپل ژوند چیرې د مونږ د خپل ژوند د لمحاتو نه خوشحاله لطف واخلو، او د دې نه د مونږه ځان لکه د سرو په شان لطف اندوز کو، ځان دې ډکو. یو خمار یم مستېږم، که نه د دې ټولو حالاتو په نتیجه کې مونږ به د الله سره نور الله ته نږدې کېږو په دې حالاتو باندې، او د هغه په مینه باندې به نور مستېږو. چې په رګ رګ کې د اور شم، یو لمبه یم چې رپېږم، دا زه نور یم چې پړقېږم، که سرور یم چې سوځېږم. بیا دا روح دی جسم ته دغه دی مخاطب دی چې جسمه ته ګوره زما خیال ساته، زه ستا میلمه یم او زه ستا ډرایور یم، خو اصل کې دا روح چې دی دا دی وجود میلمه دی. نو زما ستا یو رشته ده او زما ستا یو تګلاره ده، نو ته به راسره خامخا په دې کې مرسته کوې، ملګرتیا به کوې او زما سره به روان یې. دا نه چې ته د خپلو خواهشاتو د تکمیل په فکر کې پرېوځې او زه ستا په دغې خواهشاتو کې زه هم مصروف شم او زه خپل منزل ته ونه رسم، او زما چې کوم د راتګ مقصد دی پای کې زه کامیاب نشم. نو دا روح د وجود ته لګیا دی، وایي چې په رګ رګ کې د اور شم، یو لمبه یم چې رپېږم. ته وګوره ای وجوده، ستا په رګ رګ کې چې زه ګرم شم، تود شم، نو څنګه د لمبې په شان رپېږم نه؟ تاسو کو ګورئ دا لمبه چې څنګه برخیږي نو رپي. نو دا وجود چې په دې کې څومره ښایست دی، په دې کې څومره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دې نه چې دا روح وځي بیا ورته څوک ګوري نه، هغه مور چې د خپل بچي هغه هم وایي لکه لرې کوي قبر ته کوز کوي. دا خو زما د برکت نه ستا قدر دی په دې کائناتو کې، ته د کائناتو بادشاه یې چې په رګ رګ کې د اور شم، یو لمبه یم چې رپېږم. دا زه نور یم چې پړقېږم او که سرور یم چې سوځېږم. نو دا وګوره ته دا وکړه چې زه یو رڼا یم چې پړقا کوم، که نه خوشحالي یم چېرې بس زه د یو وخت لپاره راغلی یم او بس یو سرور یم، یو خوشحالي یم، او هره خوشحالي او هر سرور چې دا ختمېدو والی شي. لکه یو سړی شراب وسکي نو دی نشه شو، چې نشه شو
نو دا نشه د ده نه ورو ورو کوزیږي تر دې پورې چې نشه ختمه شي. ځواني دا ځواني هم یو نشه ده، یو سرور دی. دا ځواني شروع شي د ځوان په ځوانۍ په نشه کې دغه ځواني ورو ورو کینی او نو ځواني لاړه شي، ژوند هم لاړ شي. نو که سرور یم چې سوځېږم که نه دغه بس یو راغلی یم او لکه څه مقصد نه لرم چې بس راغلی یم او لاړ به شم. حقیقت مې نشته باد یم مستول کوم مستېږم، په خندا کې مې ژړا ده په خفه سترګو خندېږم. آیا زما څه حقیقت نشته دی؟ زه یو باد یم، حقیقت مې نشته باد یم مستول کوم مستېږم. دا باد چې دی یخ باد راوځي دا چې په چا باندې دی چې راوالوځي او په چا هم لګي نو هغه انسان یو یو مسرت، یو خوشحالي، یو سرور محسوسوي. نو آیا زه دغه یو باد یم چې راوالوتم او ته مې خوشحاله کړې، ستا خواهشات مې پوره کړو او لاړم تیر وتم؟ د حقیقت د باد هم څه حقیقت نه وي، بس راشي یو منټ دوی او خبره لاړه شي تېره شي، بیا یې څوک یادوي هم نه. نو آیا زما حقیقت هم د دغې باد په شان دی چې رالم او ته مې مس کړې؟ په خندا کې مې ژړا ده او په خفه سترګو خندېږم. تو ګوره زه چې خاندمه نو زما په دې خندا کې لکه ما باندې کیفیت راځي، خوشحالي را باندې راشي نو خفګان به هم راځي. او دا کیفیت زما عزتمند دا د زړه سره تعلق لري، زړه روح ته ویلی شي، د وجود د کیفیاتو سره څه تعلق نشته دی. ټیک ته یخني ګرمي دا کیفیت دی خو دا وجود باندې اثر انداز کیږي، دا په روح باندې نه اثر انداز کیږي، خو د خوشحالۍ او د غم او د څومره کیفیت چې دی دا د روح سره تعلق لري. نو کله خوشحالي او کله غمي، نو دا نه چې په خندا کې مې ژړا ده اوس کو چېرې زه اوس خاندمه نو ته مه غولېږه، ته په دې باندې مه دوکه کېږه، په دې پسې ژړا هم شته دی. زما دپاره الله ټوله ژوند کې خندا نه لیکلې، خندا هم ده او ژړا هم ده. په خفه سترګو خندېږم. وګوره څومره کمال په ما کې الله اچولی دی چې کو زه خفه یم نو هم خندېږم. الله تعالی د روح کې یو ډېر لوی کمال اچولی دی، د سره هنر دی چې د ده په خندا کې ژړا وي او د په خفه سترګو خندېږي. تاسو به کتلي چېرې بعضې انسان چې دی هغه ته به یې ښه پېژنې، د هغه د موډ نه به خبرې او په ظاهره به ته خاندي خو تا ته محسوسیږي چېرې دا سړی خفه دی. یو سړی به خفه وي لکه یو سړی به ځان خفګان ظاهروي خو چې کله روح خوشحاله شي د ده په هغې څه په مخ باندې خوشحالي راشي، د ده د مخ نه د هر څه څرګندېږي. او دا ټول د روح خبره ده چې زړه خوشحاله وي نو دی که هر څومره ځان غمګین کوي خو دی غمجنېدی نه شي، او چې زړه خفه وي نو که هر څومره ښادۍ او خوشحالۍ راشي دی چېرته خوشحالېدی نه شي. نو دا د کیفیاتو خبرې دي. وایه لیونیه ولې جاړې چې جړېږم او چې پړق د اتڼ واچوم ستا په وینه کې ګډېږم. نو ای لیونیه تو سوچ وکایه وجوده چې دا ته ولې جاړې چې زه جړېږم. زما عزتمندو په دې دنیا کې روح او د جسم د دې خادي او خوشحالي یوه ده، او اصل د وجود خوشحالي چې دا د روح خوشحالي ده. چې روح خوشحالی نو وجود به ورسره خوشحالی، چې روح خفه وجود به ورسره خفه. وجود کار څومره د خوراک کړی، یو انسان خفه دی که نه، د خېټو کار څومره وږي خو چې دی خفه وي دی په یره کې څه خواته نه کېږي. یو انسان باندې پانسي ختلې ده نو کار څونه خواږه خوراکونه ورته کېدی دی سار له پانسي کېږي، یو نړۍ د مرۍ نه تېرېږي نه، هر څومره د باندې چې لږ خوب راشي خو دی وده کېږي نه. نو د دې وجود او د دې روح دا خوشحالۍ او خفګان دا یو دی. اوس تو ګوره وایه لیونیه ولې جاړې چې جړېږم. دا ای لیونیه تو وایه چې زه جاړم نو ته ولې جاړې، او چې پړق د اتڼ واچوم ستا په وینه کې ګډېږم، چې کله زه خوشحاله شم نو ګوره ستا په وینه کې سم ګډ شم ته خوشحاله ښکارې. مقصد دا دی چې زما او ستا غم خادي یو دی، نو ته زما سره چې زما کومه تګلاره ده او زما چې کوم مقصد دی ستا ای وجوده ستا
دا وجود چې دی دا د هغې تګلارې ته د هغې منزل ته رسولو دپاره دی. دا نه چې ته ما د خپلو خواهشاتو په فکر کې په نیمه لار کې پرېږدې او الله ته مې ونه رسې. دا زه تش د خیال دوکه یم که یو خیش یم چې خورېږم، که یو مست د باد نیلی یم په فکرونو کې زغلیږم. بیا غني خان د انسان د روح ته وایي چې یاره د انسان د روح چې دی دا زه تش د خیال دوکه یم که یو خیش یم چې خورېږم. زه هسې د خیال یوه دوکه یم، یو فریب یم چې یو خیالي څیز یم او بس راغلی انسان او بس روح د وجود ته راغی او لاړو. د راتلو څه مقصد نه و، د ده د تلو څه مقصد نشته، د ده نه څوک تپوس نشته دی، بس څاروی و او ژوند یې تېر کړو لاړو ختم شو. نو دغه یم که یو خیش یم چې خورېږم که نه زه یو حسن یم، یو ښایست یم چې ما له خورېده په کار دی. یو انسان دی په دې ټوله دنیا باندې حسن خورولی شي. تاسو وګورئ یو پیغمبر راشي، یو ولی راشي او ټوله دنیا د ځان سره ښایسته کړي. نو دا ښایست چې دی دا د الله عاشقان هغې خوری او هر انسان دا د الله عاشق دی. خو چې چا د الله سره وفا وکړه خپل وجود او خپل ځان یې وپېژندو نو دی به بیا څه چل کوي، دی به بیا ښایست خوری. نو آیا زما مقصد زما راتګ دا ښایست خورول دي که نه یو تش د خیال دوکه ده بس رالم او لاړم تېر شم. که یو مست د باد نیلی یم په فکرونو کې زغلیږم که نه زه هسې د هوا یا د باد یو اس یم او هغه په فکرونو کې زغلم. یعنی زما د راتګ چې سم قصې دي څه مقصد دی نو داسې خیالي دي، خلق ورته فلسفي وایي که نه، فلسفه ورته وایي، دا تشې فلسفي دي که نه الله سبحانه وتعالی زما نه څه غرض لري. که د تال او شرنګ نه جوړه یو دعا یم چې قبلېږم. بیا غني خان تال او شرنګ یعنی شرنګ روح دی او تال دا وجود دی. تال لوښي ته وایي د بت، نو دا وجود چې دی دا هم یو تال دی. اوس زما د دې روح او د دې وجود دا جوړښت چې دی دا څه مقصد لري که بې مقصده دی. که د تال او شرنګ نه جوړه یو دعا یم چې قبلېږم، یعنی زما دا جوړښت دا د دې نه چې کم کردار او کم گفتار راوځي نو د هغې گفتار او د کردار به محاسبه کېږي او د هغې کردار او د گفتار به قیمت لګي. تاسو وګورئ د څاروي کردار او گفتار خو د هغوی یم نه، گفتار خو دغه چغې وباسي وایي خو کردار د هغوی نه یم. د هغوی د کردار او د گفتار اړو قیمت نشته دی، د سره د الله په نزد د هغوی څه قیمت نه لګي. دا یو انسان دی چې د ده د گفتار هم د الله په نزد باندې یو قیمت دی او الله یې قیمت ورکوي. د ده د کردار هم او د ده د گفتار هم دواړه په ده کې دي. نو آیا زه د دې خبرو مجموعه یم د گفتار او د کردار د کوم چې څه حقیقت دی او د کوم چې قیمت لګي د الله په نسبت باندې؟ نو زما عزتمندو دا سوالیه نظم دی او په دې نظم کې غني خان د روح د راتګ هغه سوالونه وړاندې کړي دي. بیا په دې نظم کې غني خان د روح هغه خاصیتونه چې د روح کې څومره کمال دی، څومره هنرونه دي پکې، هغه هم دلته کې درج کړي دي په نظم کې. اوس تاسو کو ګورئ څاروي هم دي، د څاروو هم هغه روح ورته موږ وایو، خو دغې ته روح نه ورته سا ویلی شي. روحونه صرف د انسانانو دي، ځکه د انسان روح دا راغلی هم د پاک ځای نه دی، زوی به هم پاکې هستیله. او د څاروو دا ساګانې چې دي د ده راتګ د هغې ځای نه نه دی کوم ځای نه چې زمونږ روحونه راغلي دي. دی خو بس الله تعالی زمونږ د ضرورتونو د پوره کولو دپاره دنیا ته رالیږلی دی او دغه سای پکې ورننه باسلی دی، چې کله چې زمونږ مقصد پوره شي بس مړي کې خبره ختمه. روح نه چېرته راغلی د الله طرف نه، نه به ځي الله له د څاروو دا ساګانې. او زمونږ روح چې دی انا لله موږ راغلي هم د الله طرف نه یو و انا الیه راجعون، موږ ځوم الله طرف له. بیا تاسو وګورئ د څاروو په روح کې الله تعالی کمالونه نه دي ایښي، هېڅ کمال هم نشته د څاروي په روح کې. که کمال دی
نو دا صرف او صرف د انسان په روح کې دی. کو تاسو وګورئ په څاروو باندې حالات او کیفیت نه راځي او تاسو وګورئ نو حالات او کیفیتونه چې دي دا صرف په انساني روح باندې راځي. بیا تاسو وګورئ د دې روح د خوشحالولو دپاره الله سبحانه وتعالی په دې وجود کې څومره نظام جوړ کړی دی. مثال په طور سترګې یینې نو سترګې چې لیده کوي د روح د خوشحالولو دپاره لیده کوي، غوږونه اوري، ژبه ذایقې څکي، دا چې څومره هم دي لاسونه چې دی دا کلک او نرم سیز معلوموي. نو دا د روح ته دا د روح دغه دي دې ته خبرداری ورکوي، دغه قاصدان دي چې دا روح خوشحالي پوزه خوشبويي لکه خوشبويي څه دی روح له یو تقویت ورکوي چې روح خوشحالي. نو زما عزتمندو د څاروو دغه شی نشته دی چې کله الله سبحانه وتعالی دا روح د کمالونو یو محور پیدا کړی دی، د کمالونو نه یو ډک سیز دی او د دنیا ته رالیږلی دی او بیا په دنیا کې چې دی په کوم بوت کې الله نه نباسلی دی نو هغه له الله یو د ټولو نه بهترین تقویم ورکړی دی. الله سبحانه وتعالی د انسان د وجود په تمامو کائناتو کې ټول نه ښایسته پیدا کړی دی. اوس دا ټول کمالونه چې راواخلې نو د دنیا ته به خامخا د راتګ د څه مقصد یو که نه وي. د څاروي د راتګ څه مقصد نشته دی ځکه الله تعالی پای کې څه هنر او هېڅ کمال نه دی ایښی. په دې انسان کې الله تعالی کمال ایښی، په ده باندې کیفیت راځي. دا کیفیت پکې ځکه راولي چې د الله تعالی د خپل بنده ځان ته نږدې کوي په چغو وروړو نه د مینې چې دا انسان ما ته رانږدې شي چې دی په غم کې څه کوي، دی په ښادۍ کې څه کوي. نو کله چې زمونږ روح دا د کمال نه ډک دی او د خوشحالولو دپاره الله تعالی زموږ په وجود کې او زموږ د وجود نه بهر او په دې دنیا کې هم او د مرګ نه پس هم لامحدوده انتظامات کړي دي نو د راتګ هم څه مقصد شته دی. او خامخا هر یو روح چې دی د عقل او د بلوغت په حیثیت کې او په شکل کې لاړ شي یعنی د عاقل مو او د بالغ مو او د لاړو د دنیا نه او د خپل مقصد نو پوره کړی نو هلته به یې تپوس کېږي. زما عزتمندو دا د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ وي د الله د رضا دپاره نور خلقو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.